من چې خلک په مجلس کې ناست یو ما داسې وې ما دا کار داسې وکړه ما داسې وې او ما پرېږده زمونږ باباجي به وې او علما فرمایي وی دا چیلې وی چې مې نو مې منظم نو چې سار ګوري نو د قصاب په تغ باندې د هغې نه سرمن اوښکلې شوي او د خپې ناوې ځان دی لپس مې موایا لپس زه موایا لپس د انا به بلکل نه وي شیطان چاته نصیحت کو ناغه ته څه وایي وایي داسې مه وایه چې زه یمه ګنې داسې به شې لکه چې زه یمه شیطان ځان ته زه ویلي چې یاره زه خو د حضرت آدم علیه السلام نه بهتر یم د هغه نه بهتر یم زه د اور نه پیدا کړم هغې د خټې نه پیدا کړی دی الله د عبادت په اور باندې لوکه د جهنم مستحق یې کولې ځان ته لپس د زو وې زه انا لپس به نه وې د دواړو جهانو سردار مبارک صحابه کرام ورسره دي او رسول الله مبارک روان دی شپه په رسول الله مبارک باندې راله یو ځای کې جهادونو سفرې به وي نو د شپې په د اخره کې به د دواړو جهانو سردار مبارک بیا خوب کو آرام دی کو نو پاک پیغمبر مبارک صحابه ته وایي وایي څوک به د مانځه موږ څوکۍ وکړي چې بیا موږ سار مانځه له راپاڅئ حضرت ابو هریره رضی الله عنه ورته وایي انا د الله رسوله زه به م راپاڅوم زه ګوره لپس د چې وي د زی وي چې زه به م راپاڅوم پاک پیغمبر مبارک ورته وایي ډېره زیاته ښه ده د دواړو جهانو سردار مبارک هم سملاسوده شو صحابه موده شو او حضرت بلال رضی الله عنه بلال رضی الله عنه ته زه به م راپاڅوم حضرت بلال رضی الله عنه څوکۍ شروع کړه او داسې وکړه په مانځه باندې ودرېده مونځونه یې کول چې څومره مونځونه الله ته خوښ و هومره مونځونه یې وکړل چې کله د سبا د راختو ټیم شو نو بلال رضی الله عنه راغی او خپلې اوښې ته یې تکیه وواله او سبا ته نیغ کتل چې ما خو رسول الله مبارک ته ویلي چې زه به م راپاڅوم سبا ته نیغ ګوري د سبا د راختو ټیم دی او د بلال رضی الله عنه سترګې الله پاک ورواستې هغه اوده شو چې کله اوده شو صحابه موده دي د دواړو جهانو سردار مبارک موده دي خوب په الله پاک راوسته ودري چې کله انور راوخد د ټولو نه ډومبې راپاڅېد د دواړو جهانو سردار مبارک رسول الله مبارک د پاس باندې انور ولګېد راپاڅېد او بلال له اواز ورکړه یا بلال ای بلاله تا خو وی چې زه به څوکۍ کوم زه به م راپاڅوم بلال رضی الله عنه چې وکتل چې دا خو نور راختلی دی څه وایي وایي د الله رسوله کم ذات چې پتا باندې خوب راوستی و په ما باندې هم خوب راوست ټوله شپه مې نفلونه کول د سبا د راختو ټیم شو د اوښې ته مې تکیه وواله ما وی چې سبا ته به ګورم چې روخیږي رسول الله مبارک او صحابه به راپاڅوم سترګې مې ورلې د دواړو جهانو سردار مبارک وی دې ځای کې د شیطان غلبه ده او د شیطان اثر دی صحابه هم للګل شو دا خو مونځ رانه قضا شو رسول الله مبارک سره د صحابه د هغې ځای نه لږ مخکې لاړ نور هم راوچت شو او بیا هغې ځای کې پاک پیغمبر مبارک سره د صحابو نه د سهار هغه مونځ وکړ دا تی الله پاک پاتې کو چې د قضا د مانځه چل ورته الله پاک وښیي غیر اختیاري ستا نیت دار چې زه به پاڅم او د پاتې شوې چې کوم ټیم راپاڅې دې مونځ وکړه د مانځه ټیم یې الله دې پې نه نیسي نو ګوره بلال رضی الله عنه وی څوک به م راپاڅې رسول الله مبارک ورته وایي هغه وایي زه انا چې لپس د زه یې وي که نه الله پې خوب راوست بلکل زه لپس وایم په ځان باندې چې بلکل اعتمادونه کې اعتماد او بروسه چې کې په چا باندې به کې دا به په رب العالمین کې ځان ته به څه نه وي